دوی ګناوې داسې دي چې د هغه سزا الله په دنیا کې هم و انسان ته ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي. الله اکبر، څومره خطرناکه خبره ده. نو دا پیغام ضرور واورئ او چې څومره کولی سي دومره شیر کوي چې هر مسلمان ته ورسیږي او هغه د دې دوه ګناو څخه ځان محفوظ وساتي. اوله ګناه د مور و پلار نافرماني کول، د مور و پلار بېعزتي کول. که چیرې مور پلار تا ته ښکنځل وکړي، تا ته رد و بد ووایي، بیا هم ته حق نه لرې چې مور پلار ته بد ووایې، بیا هم ته حق نه لرې چې ته مور پلار ته غوسه وکړې. او دویمه ګناه ظلم کول. یو صحابي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلی، ورته ویل چې یا رسول الله زما پلار وفات سوی دی، د ده د مرګ وروسته زه د سره کم ښه کولی سم، کم نیکي کولی سم. یعنې دلته صحابه چې کله یې مور پلار کې څوک وفات سي د مرګ بعد هم د حسن سلوک خبره کوي چې زه د ده سره څنګه نیکي وکم. لیکن دلته زموږ مور پلار ژوندي دي، موږ د دوی خیال نه ساتو، موږ د دوی بېعزتي کوو. الله اکبر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د مور پلار کې که چیرې څوک وفات سي نو د هغه دپاره د مغفرت دعا کول، د هغه د جنت سوال کول د الله څخه، د هغه وصیت پوره کول، د هغه د دوستانو خیال ساتل، د هغه د رشته دارانو خیال ساتل. یو ورځ عبدالله بن عمر رضی الله عنه روانو په سفر کې چې یو صحرایي یې ولیدی، نو هغه ته یې د خپله لنګوټه ورکړه، د خپل څادر یې ورکوي، د خپل چې پر کوم آس باندې سپور و هغه آس یې ولره ورکوي. خلکو ورته وویل چې دا خو یو معمولي سړی و، تا به یو کوچنۍ تحفه ورله ورکوله، تا ټول شیان ورله ورکړل. عبدالله بن عمر رضی الله عنه ورته وویل چې د ده پلار زما د پلار دوست ولو.